بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي سپورټ تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دا د ستاسو انتظار نو پای ته رسیږي. د تمرین خپرونې پیل شوله. زه عبدالقهار نادرځی د خپل همکارانو سره یو ځای ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوم. هیله لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. په دې خپرونه کې موږ د افغانستان د ورزش له ډګره د مهمو کلبونو لوبغاړو همداشان د روزونکو سره خبرې اترې لرو. چېرته مه ځئ، له موږ سره پاتې شئ. نن خوشبختانه د ورزش له ډګره یو له هغه کلبونو څخه ته راغلم چې دلته ځانګړې څهرې همداشان پهلوانان دلته روزل کېږي. بل څه نه، د پهلوانۍ کلب دی او دلته به د پهلوانۍ د دغې استاز همداشان د لوبغاړو روزونکو سره خبرې اترې ولرو او د دوی تمریناتو باندې به البته یو لنډ نظر هم واچو. مخکې له دې نه چې لاړ شم استاد سره یا هم لوبغاړو پهلوانانو سره خبرې اترې ولرم یا د دوی تمرینات وګورم، ښه به دا وي چې د پهلوانۍ لنډه تاریخچه وګورو، بیرته راګرځو. پهلوانی یک بازی سنتی و فیزیکی است که در آن دو نفر از لحاظ جسمانی با هم رقابت میکنند. این بازی نماد قدرت، شجاعت و چابکی بدنی به شمار می رود. پهلوانی در افغانستان و کشورهای دیگر مانند پاکستان، ایران و هند شهرت فراوان دارد. در این بازی هدف بازیکنان این است که حریف خود را به زمین بیاندازند یا او را کنترل کنند. بازیکنان باید بر اساس قوانین مشخص و محدودیت‌های تعیین شده با اخلاق نیکو بازی کنند. ضربه‌های بی‌مورد، حرکات خطرناک یا خشونت آمیز کاملا ممنوع است. پهلوانی در سبک‌های مختلف مانند فریستایل، گورکو، رومن و کشتی محلی برگزار می شود. خلاصه اینکه پهلوانی تنها یک بازی نیست، بلکه نشانه از شجاعت، احترام و توانایی بدنی است که اغلب در جشن‌ها، میله‌ها و مناسبت‌های ملی برگزار می شود. بله، یقینا تاسې معلومات ترلاسه کړل. پهلواني په لومړیو کې لکه څنګه چې مسلکي نه وه، دا د ټولنو لپاره یو هنري او فرهنګي خاصیت یې درلوده چې په همدې خاطر باندې وروسته بیا دغه اولمپیک برخې ته داخله شو. له هغه نه وروسته بیا یو قانوني او رسمي بڼه یې خپله کړله. ځانګړې څهرې او لوبغاړي پکې هم دي. ښه به دا وي چې د دغې کلب له استاد سره خبرې اترې ولرو او د دوی سره به د دغې پهلوانۍ د لوبو په ټوله کې د پهلوانۍ د تمریناتو په اړه چې کوم مسلکي تمرینات ترسره کېږي په هغې به سره خبرې ولرو. چېرته مه ځئ، زموږ ملتیا وکړئ. بله درنو لیدونکو، د دغې کلب استاد ښاغلی موسم نظري صاحب را سره ولاړ دی. په ټوله کې استاد ستړي مه شئ، بخیر حال هرکلی و خیرغلست وی. بخیر باشی. استاد موسم هستم. تقریبا حدود 10 سال میشه تمرین پهلوانی را پیش میبرم. در تیم ملی عضویت دارم. تیم ملی وزن 79 کیلوگرم دوم است. خیلی خوب. درباره پهلوانی استاد یک کمک معلومات بر ما بده. پهلوانی چی رقم ورزش است، چی رقم تمرین میشه، چی رقم پهلوانه در این تمرین در این بخش پیش میبره و کار خود پیش میبره؟ که باید پاک باشی، پایین وقت با وضو، با نماز، احترام پدر مادر، از بیخی اما چیز باشی که یک فامیل این ورزش بسیار یک مقدس است که باید برش پایبند باشی. بله، یقینا درنو لیدونکو، له دې نه مخکې چې د استاد سره خبرو ته نور هم دوام ورکړو، ښه به دا وي چې څو لنډ تمریناتي تصویرونه وګورو او د هغه نه وروسته به بیا د استاد او د کلب د شاګردانو او پهلوانانو سره به هم لنډې خبرې لرم. چېرته مه ځئ، له موږ سره مل پاتې شئ. بله، بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. تاسې د پهلوانۍ د لوبې هغه د تمریناتو لنډ تصویرونه را سره وکتل. په دې هیله یم چې د خوښې وړ به ګرځېدلی. بیا هم استاد سره خبرې لرم. استاد که راشو ستاسو کلب ته ماشاءالله ډېر زیات مجهز دی. هغه د سوک وهنې او د کوګرو په ټوله کې د ورزش زیاتره دلته اسانتیاوې شته دی. څومره شاګردان لرې په خپله په دغه کلب کې؟
در این کلاب ما که بسیار دیگر رشته است، بوکس است، فری فایت است، کانکریشن است. یک بخش استاد فردین است که بسیار فری فایتر خوب است و افتخارات به افغانستان آورده و هر رشته است. تقریبا دیگه 100 نفر است. دلته تاسو چې تمرینات کوئ مثال هفتوار یا میاشتنی په خپل منځ کې کوم فایټ یا سیالي لرئ د پهلوانانو ترمنځ لوبې دپاره چې آمادګي ونیسي او آماده اوسي راتلونکي کې؟ والا آمادگی خود میگیریم چون بین خود یک چیز داریم، یک رابطه داریم که باید چون آمادگی خودمون بگیریم به مسابقه. خیلی خوب. په کابل کې یا هم د کابل نه بهر نور ولایتونو ته کله د لوبغاړي پهلوانان تللي دي د سیالیو لپاره او کله چې بیا فدراسیون د تاسو د افغانستان فدراسیون کې سیالۍ برابروي د هغوی سره مروابط او اړیکې څنګه دي د په اسانتیو په برابرولو کې؟ والا ما از فدراسیون ها خواهش میکنیم که یک ورزشکار که یک جای دعوت میکنه، یک جای یک کشور را که میبرن باید حمایت کنن. تنها حمایتگر یک ورزشکار که نمیتونه خودش از حمایت خود از بودجه خود که قدر ندارم چون میفهمم وضع اقتصاد افغانستان خوب نیست. یک ورزشکار، یک استاد و یک شاگرد که سرش زحمت میکشه که باید افتخار بیاره چون وضع اقتصادش خوب نیست. مثال یا کراچیوانیا یک دکاندار یک چیز میباشه وضع اقتصاد. ما از فدراسیون همین خواهش داریم که یک ورزشکار که میفهمه که همین افتخارات داره چیز داره باید امیر حمایت کنن که به افغانستان یک دستاورد ببره. په همدې هیله باندې که راشو استاذ د کلب برخې نورو ته دلته که ګورو مونږ ماشاءالله د هرې برخې لپاره تاسې پوره آمادګي او چمتووالی هم نیولی دی او د کلب اسانتیاوې خو ډېرې دي. خپله د لوبغاړو پهلوانانو په برخه کې کوم داسې دوه درې پهلوانان څېرې شته چې هغې ستاسې د کلب یا ستاسې نوم په افغانستان یا د هېواد یا په نړیواله کچه باندې نمایندګي کړې او ستاسې نوم یې روښانه کړی؟ حالا شکر یک 3 تا شاگردم است چون کشتیگیر خوب است و زحمت میکشند، بسیار زحمت کش هستند و نام در کلاب ما را به در ولایت هم کشتی انداخته میشوند دیگه. شکر آمادگی دارند و دیگه هم کوشش داریم که باید بخیر خارج از کشور هم برند آمادگی مسابقه کنند. څومره ته په دې خپلو شاګردانو باندې باوري چې په راتلونکي کې چېرته سیالۍ جوړې شي ستاسې د کلب په نمایندګۍ باندې به ښې سیالۍ ترسره کوي او ستاسې ته به یو ښه نوم راوړي؟ والا 100% اعتبار دارم که باید نام ماردگان بلند کنه، نام ما خود چیز، نام افغانستان رو بلند کنه، اما 100% اعتبار دارم که کشتیگیر خوب هستن. ډېر ښه استاذ که راشو نورو تمریناتو ته یا د نورو سیالیو هغې چې لوبغاړي هلته آمادګي نیسي ځان آماده کوي زیاتره یې د خوراک لپاره ډایټس نیسي خوراک یې په تسمقات دي. پهلواني څنګه ورزش دی؟ هلته د خوراک په کومه خاص پابندي شته یا که نه دلته پهلوانان باید همیشه خوراک وکړي تر څو ښه صحتمند واوسي او ښه پهلوان ترې جوړ شي؟ والا پهلوانا باید خوراک مثلا قابلی بخورن، پاچه بخورن، کباب بخورن، یخنی زیافتر بخورن، چیزی که گوشت‌با باید زیافتر استفاده کنن چون همین چیزا ویتامینشون بالاست، انرژی ها بالا هم دارن که هر ورزشکار باید پهلوان هم تندرست باشه و صحتمند باشه. یعنی کوم بندیز پهلوان باید نشته چې په زړه هر څه باید ښه په آرامۍ وخوري؟ نه باید خوراک با آرامی کنه، این وارخطایی نمیشه که هر ورزش پهلوانی بسیار یک ورزش مقدس باید خوراک کنی که همونقدر قوی باشی. ډېره زیاته مننه استاد محترم. بلې درنو لیدونکو د استاد خبرې مو اورېدې د پهلوانانو سره همداشان د پهلوانۍ په برخه لنډ معلومات هم له موږ سره شریک کړل. مننه کوړې ودان. لاړ به شو د تمریناتو څو لنډې صحنې به وګورو په ګډه باندې بیا وروسته ځو وقفې ته او له وقفې نه وروسته راځو د پهلوانانو او لوبغاړو سره به هم څو لنډې خبرې وکړو. آینک جلو بالا کشکا یک داخل یک بیرون چین برو پروانه سای چین سای Go.
guardaspalde. Havara sanırdı. Kapıyı canım var. حالا سیسیانا پایگیری میکنی یک طرف این تو پای میگیری تو فقط در روز استاد میباشه فهمیدی؟ خب متوجه باش جان فهمیده شد آماده است تا شده بیا برو باید شروع بله درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ په تصویر کې پهلوانان ماشاءالله په تمریناتو باندې اخته دي تمرینات ترسره کوي استاد سره به هم په دې اړه غږېږم چې دا کوم حرکات دي په پهلوانۍ کې ډېر زیات مفید دي باید په کار وشي څنګه په تمریناتو په مهال د ژوبلېدو څخه ځان وژغوري ورسره په څنګ کې کوم حرکات ډېر زیات د دوی لپاره مفید او ګټور تمامېدلی شي یعنې د پهلوانۍ په برخه کې استاد محترم دا اوس چې دغه شاګردان د تاسې حرکات ترسره کوي ماشاءالله ګورم ټول ښه پوره آماده دي کوم ډول حرکات په لومړیو کې تاسو ترسره کوئ د شروع کې په کوم حرکاتو باندې مخکې ځئ باید یک کشتیگیری که بخواهد تیار شود اول از پایگیری شروع کن پایگیری را که یاد گرفت باز کشتیگیر میشه آمادگی به مسابقه می داشته باشه اوس دغه دوی چې دا حرکت ترسره کوي دا ګرمکاری دی که نه این گرمکاری است کنش این گرمکاری است کشتیشان یک چند نقل لرزه بعد شروع میشه ډېر ښه اکثره وخت که په پهلوانۍ کې به ګورو دوه لوبغاړي سره لوبېږي د دوو لوبغاړو نه زیات اجازه نه وي څنګه یو پهلوان کولی شي چې د تمریناتو په مهال یا هم د لوبې په مهال باندې د ژوبلېدو څخه خپل ځان وژغوري باید یک ورزشکار یک پهلوان که میخواد ورزش کشتی کنه که نه حریفش آسیبی نه خودش چونی باید یک قانون مقررات پهلوانی است چتی و دست نپرته دست قاط نکنه پای نگیره چتی قاط نکنه و او میتونه که هم خودش سالم باشه هم حریفش کېدلی شي استاد چې خپله تاسې موږ ته یو څو حرکتونه دلته کې نمایش په ډول باندې وړاندې کړئ د شاګردانو سره خپله مخکې لاړ شئ یا هم شاګردانو ته تاسو لارښوونه وکړئ تر څو لیدونکي هم په دې ښه پوه شي پهلوانۍ کې کوم حرکتونه ترسره کېږي کوم حرکاتو باندې زیات پهلوانان تکیه کوي تر څو خپل مقابل لوبغاړي یا حریف ته ماتې ورکړي صحیح حالا چند حرکت را که میگم او هم با کشتیگیر است هم با یک تکنیک های بسیار بالاست متوجه باز سرپای میری سرپای میری باز اونم وقتی که دستموندی کش میکنی که کش کرد پای تا کش کرد پای تا جمع و بازم کش میکنی از اینجا بالاش میکنی بالاش که دست از اینجا فهمیده شد د ملي سپورټ تلویزیون درنو لیدونکو او د تمرین خپرونې درنو مینوالو په دې هیله یم چې تر دې دم راسره مل پاتې وئ د پهلوانانو تمرینات ګورئ او دلته یو پهلوان ځوانه څېره مې تر څنګ ولاړه سلام ستړي مه شئ نوم مو څه دی په خیر راغلی سلام احترامات تقدیم خود شما و تقدیم بینندگان تلویزیون ملی اسپورت نام من حمیدالله صبری یک تن از ورزشکاران پهلوانی کلب رزمی اعداد الجهاد بسیار خوب چقدر وقت میشه تمرین پهلوانی میای تمرین میکنی؟ در مدت 2 سال میشه در کلب رزمی اعداد الجهاد مصروف ورزش های پهلوانی هستم د پهلوانی تمرین کو ګورو خپل پهلوانی ډیره سخته ده څنګه زړه ښه کړه د نورو ورزشونو سره سره ته پهلوانی انتخاب کړه حالا در عموم ورزش خو کلا سخت است خب پهلوانی نسبت به دیگر ورزش ها سخت‌تر است چون که فیزیک بالا میخواد با او خاطر من خودم علاقه‌مندی زیاد از خودترکی داشتم با پهلوانی با می منظور دیگه باز کلب همین پهلوانی رو من انتخاب کردم در بین ورزش‌ها ډېر ښه پهلوانۍ لوبې ته که ګورو ډېره سخته ده هر یو لوبغاړی په خپل ځای باندې ډېره خواري کوي خپله دې کومې لوبې کړې ده کدامبازي را انجام دادی تا ولی بله خودم هم همچنان چندین مسابقات داشتیم داخل ولایت بیرون از ولایت مسابقات داشتیم دیگه خوشبختانه نتیجه خوب به دست آوردیم
څنګه د نن ورځې تمرین د استاد دغه رویه د تمریناتو په مهال باندې څومره کار در سره کوي څه ډول د استاد رویه د تاسو سره؟ خب وقتی که یک استاد که وقتی استاد میگم استاد معلوم دار است که پدر معنوی است. وقتی که یک نفر استاد میگه و خامخا یک احساس پدری به تو یک رخ میده دیگه. به مو لحاظ در اینه که ما آمدیم هیچ فکر نکردیم که این استادمون بیگانه است، مثل یک برادر مثل یک پدر معنوی همراه ما رویه و کردار کرده. بسیار خوب. وقتی که تمرین نمیکرد یعنی پهلوانی را شروع نکرده بودی حالت خود فیزیکی و ذهنی چطور بود؟ اوالی چطور است که تمرین میکنی تمرین میایی؟ پیش از که ما ورزش شروع نکرده بودم، چه پهلوانی باشه چه دویش باشه هر چی باشه که ورزش نکرده بودم، یک قسم خسته و کسل به نظر میخوردم. اما فکر او شما که بود همیشه به طرفای یعنی چیزایی که هستن مواد مخدر به او متوجه میشد. اما که پهلوانی شروع کردم هیچ فکر او شما همیشه به طرف مزید است که چه قسم ما مسابقه خود ببرم، چه قسمی باید ما کوشش کنم تلاش کنم تا یک پیروزی بیارم به کشور خود، به ولایت خود، به فامیل خود. دمی فکر است مال فلان. بسیار خوب. آری د بیننده برنامه ورزش تمرین تو را تصویر میبینه، چی پیغام داری به اون جوانا و به هغه ځوانانو ته څه پیغام داری چې همدا اوس تا په خپله په تلویزیون پرده باندې ویني؟ اولین تاکید ما به ایست به جوانان که باید به علم کسب کنند، چه علم دینی باشه چه علم دیگه باشد، باید به این اولین چه مسته تاکید ما دومی است که از این کده که بعد از این که شما درس میخوانید مکتب میرین پانتون میرین بعد بین یک تایم ورزش 2 ساعت است، اما خب فکر تاس اما چیز جمع میشه. پیام ما به جوانایی است به خاطر که امروز زیادتر بچه هست به مواد مخدر از جمله زیکاپ و مثلا دیگه مواد است نه که مبتلا شده زیادتر جوانای ما. وقتی که تو ورزش کنی ما فکر نکنم که به طرف از چیزا دیگه تو رو بیاری. بله ان شاء الله پام دې هیله باندې ستا پیغام لیدونکي واخلي. د تمرین خپرونې درنو مینوالو پهلوان مې در څنګ ولاړ او د ده به څو حرکتونه وګورو. میشه که یک چند حرکت انجام بدی؟ ان شاء الله میشه. مهرباني. بله درنو اوس به دغه دوو پهلوانانو تمرینات وګورو چې دوی څه ډول خپل تمرینات مخ ته وړي. استاد څه دوی دواړه حرکتونه ګورو د دوی مثبت نقاط منفي نقاط ستاسو په نظر باندې بس چې دوی مخ ته ځي او ښه پهلواني ترسره کوي؟ و این حرکت را که باید یا بزنن باید بسیار منفی خوبش بزنن که یک کشتی کنه که یک تکنیک رو بزنن که یک چند نفر سعی میکنه از اون لذت ببره. اینه که خراب کشتی که یا دست پرتو پای پرتو این کدام فایده نداره، نه با آیندهش جور میشه نه به چیز. این کس نکات گرفتهش سر نکات گرفتهش. بله یقینا پهلوان په خپل منځ کې مصروفه دي. دوی دغه آمادګي چې نیسي څه ډول باید مخ ته لاړ شي؟ ته شروع کې باید څه ډول خپل مقابل راچپه کړي او را بغورځوي؟ باید حریف خود نزدیک باشه، نه که دور باشه. باید که حریف خود نزدیک کشتی کنه که بسیار نزدیک هر چقدر نزدیک کشتی کنه هم کشتیش جالب میشه. از دور چون پهلوان هر کس آمادگی میگیره که باید ما بالا برم، هیچ کس خوش نیست که مثال پایین بره. اونم خاطر کشتیگیر باید نزدیک کشتی کنه، از دور نمیشه کشتی. بله یقینا دواړه پهلوان چې ګورو ماشاءالله ډېر ښه چست چالاکه دي. په دواړو کې کوم یو باندې ډېر زیات باوري چې کله سیالۍ ته ښکته کېږي ته به حتما ښه لاسته راوړنه لري. والا به مخ هر دویش قهرمان است، چون یک استاد است نمیخواد که یک شاگرد یا بین 2 تا شاگرد یک شب انتخاب کنه. باید ما بخیر آمادگی داره که هر دویش بخیر کشتی کنه و هر دویش ان شاء الله پیروز میشه. ان شاء الله په دې هیله باندې اوس تاسو لیدونکو ګورئ په تمریناتو کې چې دواړه پهلوانان د زور نه کار اخلي، کوشش دا کوي چې ښه حرکت ترسره کړي تر څو بریا ترلاسه کړي یا هم هغه کم د بریا د ترلاسه کولو کم نمایشات او کم حرکات چې د هغې په ښه شان سره ترسره کوي. ښه به دا وي چې د یو بل پهلوان سره به هم خبرې ولرو. تاسو را سره اوسئ چېرته مه ځئ، د ورزش خپرونه ادامه لري. تمریناتو شیبې را سره ګورئ دواړو پهلوانانو یقیني ډول سره چې ډېر په ښه ډول سره تمرینات ترسره کړل. د یو پهلوان سره به خبرې وکړم. سلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟ وعلیکم السلام، نوم مې محمد ده. یو تن د عدل جهاد کم د ورزشکارانو څخه یم. اول سلام تاسو ته او بیا ټولو لیدونکو ته سلام. علیکم سلام، ډېر زیاته مننه. تمرین دې وکړو، ستړی څنګه دی د پهلوانۍ ورزش؟ دغسې سختي خو به پکې هغې نه ښه ده چې ته بې ځایه ګرځې راشې دلته تمرین وکړې او یو ښه مثبت پیغام هم لیدونکو ته دی. تمرین مو وکړه الحمدلله، ښه تمرین و او پهلواني کې چې زحمت ونه باسي پهلواني مفته نه کېږي او د کوڅو د ویلګردۍ او د دې جان نه مونږ ته همدا تمرین ښه ده. ډېر ښه، په زړه پورې حرکات یې ترسره کړل ماشاءالله. همدغسې بریالی اوسئ. څومره وخت کېږي چې پهلواني یې شروع کړې؟ مدت د 15 میاشتې کېږي چې استاد موسم سره تمرین کوم. چې په دغه لړ کې ما مسابقې هم ورکړي دي او بورډ مې کړی ده او انشاءالله نور نتایجو ته امید لرم. ډېر ښه ماشاءالله. 15 میاشتو کې دومره لوی لاسته راوړنې د اسان کار نه دی. واقعیت چې
په ځان دې ډېر کار کړی دی. څومره مسابقې دي کړلي، څومره دې ګټلي دي؟ ګټه او بیالات خو په پهلوانۍ نه په یوازې پهلواني بلکې په هر میدان کې شته. ما په مدت د 5 میاشتو کې 3 مسابقې کړي چې 2 بور د یو باغ لرم او دا خو تمرین د بور د باغ لري. کار ورزشکار خپل یو ښه مثبت نتیجې دپاره راننوځي دې توشکې دپاره او ژوند کې هم بور د باغ ده. دا خو یو تمرین دی، باید دې کې امادګي ولرو. په زړه پورې ښه ټکي ته اشاره وکړله. کله چې تا پهلواني نه کوله، د پهلوانۍ تمرینات نه لرې پاتې وي یا دې کوم ورزش نه ترسره کوو، هغه وخت کې خپله وضعیت د صحي ذهني څه ډول و؟ او بیا د هغه نه وروسته چې تا پهلواني شروع کړله، راغللې پهلوانۍ میدان ته، اوس څه ډول احساس کوې؟ والا اوس د هغې وخت نه تر دې وخته چې ګورم ډېر ښه شوی، مثبت تغییرات خپل ځان کې وینم او هغه وخت نه ډېر ښه شوی یم انشاءالله او نور کوشش هم لرم. په همدې هیله باندې همدا اوس چې د تمرین په خپرونه کې د ملي سپورټ نه ډېر ګڼ ځوانان د سکرین په پرده باندې ویني او هغې ستا د تمریناتو ننداره وکړله. دغه کسانو چې تمرین نه ترسره کوي، څه پیغام ورته لري، څه وړاندوینه ورته لري؟ زه خو ټولو افغانانو ورونو ته دا پیغام لرم چې ټول راشي د ورزش لړ ته. د ورزش لړۍ ډېر یو ښه لړۍ ده، ځکه چې د بې ځایه ناستو او کوڅو ویلګردیو نه دا ځای موږ ته ډېر ښه ده، ځکه چې زموږ فامیل ته هم یو لاس راوړنه شي او موږ خپل ځان دپاره یو لاس راوړنه ولرو، ځکه چې دا ژوند کې هم ډېرې مثبتې بیانې لري. په همدې هیله باندې ډېره زیاته مننه محمد جانه چې وخت یې راکړه، همدغه شانې د ستا د لوی لاسته راوړنو او د ښه تمریناتو په هیله باندې. ژوندی او صحي وخت تاسو ته هم غواړم. الله تعالی زیاته مننه. استاد جان، تمرین خلاص شو، د پهلوانانو خولۍ تویې کړې دي، ستړي شو. د تمرین نه وروسته من حیث د استاد څه لارښوونه، څه نصیحت دی شاګردانو ته چې تمرین نه وروسته باید دوی څه وکړي؟ کم خوراک ترسره کړي، کم کارونه باید انجام ترسره کړي؟ والا باید من همیشه شاگردای من نصیحت میکنم که بعد از تمرین اخلاق خوب، ادب خوب بیرون میره، با کس مزاحمت نکنه، چون در بیرون هر قسم مردم هستند و یک ورزشکار باید موقف خود بشناسه که هر قسم مردم شیشت خیز برخواست نکنن، پایین وقت نماز بخوانن، نیست خوراکش، پوشاکش، تحصیلش همش از دیگه چیزا باید جدا باشه. په همدې هیله باندې ډېره زیاته مننه استاد محترم چې موږ ته مو وخت راکړ او د تمرین په خپرونه کې راسره نن خپل شاګردان او همداشان خپله تاسې خبرې لرلې او حرکات مو ترسره کړل. تشکر از شما و تشکر از تلویزیونتان که جوانان را رشد میدین، تشویق میکنین و بسیار زیاد هم تشکر که از شما تشریفتان را موجود. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. بله، د تمرین خپرونې درنو لیدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه چې ما عبدالقهار نادرزي د خپلو همکارانو په ملتیا ستاسې درانه چوپړ ته وړاندې کړې وه. انشاءالله په نورو خپرونو کې بیا هم ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. تر هغې ما ته اجازه راکړئ. ښې شېبې، الله مل، ښه وخت ولرئ.